السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم تاسو څرنګه د خپل عکس یعنی د خپل تصویر د شا بیک ګراوند کوم د هغه بلر کړئ، یعنی هغه عکسونه کوم خلک په DSLR کیمره باندې خي په هغه رقم به تاسو درښیم څرنګه مو خپل هغه عکس کوم ده هغه مو په موبایل کې دغه رقم جوړ کو. دلته به اول تاسو ته زه دوه عکسونه درښکاره کړم، بیا به له هغه نه تاسو ته معلوم شي چې دغه دوه عکسونه چې کوم دي کوم ښایسته ده او کوم چې ایډیټ شوی ده. صحیح ده؟ دلته تاسو ته دوه عکسونه درښکاروم. صحیح ده؟ دغه عکس تاسو ونیئ، دا ما په خپل موبایل اخیستی ده په B612 کیمره باندې. صحیح ده؟ دغه باندې ما مخکې هم تاسو ویډیو جوړه کړې په دغه کیمره باندې B612 باندې دغه باندې ما دا عکس اخیستی ده. صحیح ده؟ او دغه عکس کوم ده دا ما په دغه B612 اخیستی ده، خو دغه کې تاسو ونیئ شا بیک ګراوند کوم ده هغه بلر ده. دغه بیک ګراوند کوم ده دا بیک ګراوند دا ټول بلر ده او داسې ښکارېږي لکه په DSLR کیمرې څخه اخیستل سوی، او دا کوم ده دا ساده بلر نه ده، دا په موبایل اخیستل سوی. دغه به تاسو دوه طریقې درښیم د دغه عکس بلر کېدا لپاره. اول به زه تاسو یو اپلیکیشن درښیم، په اپلیکیشن کې په اسانۍ سره کیږي. نو که غواړئ تاسو په اپلیکیشن کې وکړئ، په اپلیکیشن کې به دغه یو اپلیکیشن ده په نومیږي اوټو بلر، زبردست اپلیکیشن ده. په پلی سټور کې اوټو بلر خالي ولیکئ، دغه اپلیکیشن به راسي او په دغه اپلیکیشن کې په اسانۍ سره موږ عکس بلر کولی شو. په اوټو بلر سره کلیک کې، صحیح ده، په دغسې کلیک کې دلته تاسو ته یوه خانه راځي چې خالي خانه به چا انټرنیټ خلاص کېدای شي کلیکلی وي. په دغسې کلیک کې بیا تاسو ته خلاصیږي خپل موبایل کیمرې ټول شان لکه میمري چې کومه ده هغه به خلاص. صحیح ده؟ او دلته به زه کته ولاړ شم چیرې چې ما عکسونه دي زه به هغه عکسونه راواخم او یو عکس به تاسو ته راواخم او زه به درښیم څرنګه دا عکس کوم ده هغه ایډیټ کولی شو موږ. دلته یو فولډر و چې ما دغه ما اوس مخکې ایډیټ کړی و، زه هغه کوم عکس ده نه چې د کوم بلر هغه به تاسو ته اول زه تاسو ته د بلر کېدا درښیم څه رقم باندې موږ بلر کولی شو. دلته به لاړ شو او دلته یو عکس و هغه عکس موږ خلاص کړو. صحیح ده؟ دغه عکس کوم ده دا مو خلاص کړو. صحیح ده؟ دا به اوس په خپله باندې فوکس او بلر سي. صحیح ده؟ کله موږ په عکس کلیک کړو عکس په خپله بلر سي او دلته به اوپشن درسي چې تاسو بلر کوئ او موږ په اوکې باندې کلیک کړو او موږ عکس کوم ده هغه به بلر سي. تاسو ګورئ چې په اسانۍ سره موږ کوم عکس د هغه بلر سو او د هغه بعد دلته دا لږ لږ ځایونه چې کوم خالي دي لکه دلته لږ لږ معلومیږي، دلته لږ لږ معلومیږي، دغه ځایونه تاسو دلته له دغه سیټینګ کولی شئ او هغه ځایونه چې کوم دي هغه ورکولی شئ. دا خو د بلر کیپیسټي ده. صحیح ده؟ داسې کوئ، د هغه بدل راځي ایج، په ایج باندې چې کلیک کړئ دلته تاسو دغه ځایونه چې کوم دي هغه ور ختمولی شئ. صحیح ده؟ دا تاسو ونیئ هغه ځایونه چې کوم دي هغه ختم شول. اوس داسې ښکارېږي لکه دا عکس په یو مخ غټه کیمره باندې اخیستل سوی او دا شا چې کومه ده هغه ټوله بیک ګراوند چې کوم ده هغه بلر سو. تاسو وینئ دا ټول بلر سو. نو دا داسې ښکارېږي لکه په یوه غټه کیمره څخه اخیستل سوی. یوه طریقه یې دغه ده، په دغه اپلیکیشن کې کولی شئ، او بله طریقه ده فکس آرټ. فکس آرټ اپلیکیشن باندې ما مخکې دوه درې ویډیو جوړې کړي دي او ډېر مشهوره اپلیکیشن ده، ډېر خلک یې استعمالوي. فکس آرټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو فکس آرټ کلیک وکړئ دلته به پلس باندې کلیک کړئ او دلته به کوم عکس تاسو ایډیټ کول غواړئ هغه عکس به تاسو ایډیټ کړئ. صحیح ده؟ دلته به زه هغه کوم عکس ده هغه عکس به راواخم، آل فوټوز، دلته B612 کیمره. صحیح شو؟ او دلته زه هغه عکس ګورم، دا رز دغه عکس راخم. صحیح ده؟ په B612 کې لږ مشکل ده عکس ایډیټ کول. صحیح ده؟ عکس ایډیټ کول نو عکس بلر کول. دا ستاسو خلاص کړئ، افیکټ لیکلی په افیکټ باندې بیا کلیک کړئ او دلته دغه افیکټ راځي. صحیح ده؟ ټول افیکټ راځي، خو موږ اوس بلر خالي ګورو. نو بلر باندې موږ کلیک وکړو، د هغه بعد په اول بلر کلیک وکړو او دغه پاک باندې کوم ریزر چې ده په هغه باندې موږ کلیک وکړو او کوم ځای چې موږ غواړو چې بلر نه سي هغه ځای به موږ پاک کړو. صحیح ده؟ یعنې اوس دا مخ غواړم د خپل ټول جسم غواړم چې دا بلر نه سي. صحیح ده؟ نو دا به زه په دې رقم باندې پاک کړم. دغه کې لږ مشکله ده، په کې اټومیټیک په خپله باندې اوسي
او په دغه کې به داسې تاسو زوم کوئ بیا به داسې کوئ خو په دغه کې دغه ده چې وخت زیات لګیږي خو کار بیا د تاسو د خوښې کار ده که څرنګه تاسو غواړئ هغه رقم تاسو دلته عکس پکې ایډیټ کولی شئ صحیح ده دا رقم باندې وګوره دغه کې وخت زیات لګیږي صحیح ده کنې نور اپلیکیشن تر اول دغه ښه اپلیکیشن ده خو دغه کې صرف او صرف وخت او زده کړه غواړي صحیح ده داسې کوئ د هغه بدل تاسو د بلډ دی وړون کولی شئ ټول او لیږ یې کولی شئ یعنې چې مخ لیږ صحیح ده دغه کې لږ مشکله ده څه خو دا تاسو ګورئ په دغه رقم یې موږ بلر کولی شو دغه کې لږ مشکله دی بلکې اسانه ده نو زه به تاسو ته در وښیم چې اول کې مثال عکس تاسو ایډیټ کولی شئ او بلر کولی شئ او د یوې کمرې غوندې عکس جوړولی شئ ملګرو کوم ویډیو ښې ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ کوم چینل سبسکرایب کړی نه چینل هم سبسکرایب کړئ ډېر ډېر مننه د الله په امان